دی کی والک دے 36-37 کالا عمر دی طارق جلیل نہیں میرے سلور تقریر ما داغا اوریدلی دی سلور تقریر بی اے اکڑو او د بی اے نرستو ریون تلاړو بیا ال عربی ویلا دا سی عربی وی چې علماء نشي ویلي د قواعد مطابق عقل ورته حیران شي بیا دا سی شی وی تمام د حافظ ابن کثیر او حافظ ابن حجر او دا مواد ورته ټول یاد دی تقریر ته ناس ته مانو یو ټکی مې واورېدو چې ما تم پکې اشتباه شوه چې عمر ابن عبدالعزیز چې وفات شو او په لحد په غاړه کټ کې خو نو د اسمان نه یو ورېځ راغله او د ده په سینه یو کاغذ کې خو ورېځ لاړه خلکو چا کاغذ وکتو په هغې کې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم امان من الله لعمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز ته د خښېدو نه مخکې نجات شو خښېدو نه مخکې وبخلی شو اوس عمر ابن عبدالعزیز ولې د خښېدو نه مخکې وبخلی شو ځکه بادشاه او عمل دا و چې جامې خیرنې وي پوښتنې له خلک راله کور والا ورته وایي چې دا جامې خو وربدلې که که نه ویل په خدای مې دې قسمي که بله جوړه شته نو څه وربدل کړي عمل دا دې خبره کې ما ته مې اشتباه شو چې کور ته رالم دې زوی ته مې ویل مالکه دا چا ما ته وایي چې دا خو حافظ ابن کثیر لیکلي دي راته یې ځای راوویستو هو به هو هغه الفاظ پکې لیکلي